دا کتاب د بلا ګران دی، دا کتاب زمانه واخله. دا کتاب د بلا ګران دی، دا کتاب زمانه واخله. دا چې تاره لرا کړی دا عذاب زمانه واخله. دا د مینې دردېدلی انقلاب زمانه واخله. دا په تور رنګ چې مې خور دی دا نقاب زمانه واخله. د تن تاب زمانه واخله. هر اسباب زمانه واخله. راشه مړ مې که د ټول ژوند احتساب زمانه واخله. مننه. راشه مړ مې که د ټول ژوند احتساب زمانه واخله. زما بله لاره نشته، زه په بله لاره نه ځم. زما بله لاره نشته، زه په بله لاره نه ځم. په پردیو ورپسې یم، زه په خپله لاره نه ځم. ما ته خپله لار ښکاره ده، په بدله لاره نه ځم. خو په ځان باندې یریږم، په جانان باندې یریږم. په شنو شګو کې سفر دی، په خپل توان باندې یریږم. په خالونو کې روان یم، په ایمان باندې یریږم. د پرون نه د خپل زړه په مسلمان باندې یریږم. نه په زیان باندې یریږم، نه په شان باندې یریږم، نه د ګټې په میدان کې په تاوان باندې یریږم. د قسمته منکر نه یم، د محنته منکر نه یم. د قسمته منکر نه یم، د محنته منکر نه یم. د دوزخ امان غواړم، د جنته منکر نه یم. زه د پاک پروردګار د عبادته منکر نه یم. دا منم چې ګناهګار یم، دا منم چې بېلار یم، دا منم چې ملنګ یم، دا منم چې غمخوار یم. خو د ټول ولس کردار یم، نه ساقي یم نه میخوار یم. د نیکانو پیداوار یم، د راتلونکو لارې ګورم، په تیر شو خبردار یم. که د چا د اوږو کوز یم، که د چا په اوږو بار یم. نه په درد یم نه په دار یم. د وطن د مینې بانک ته د امام غوندې تیار یم. مننه. د وطن د مینې بانک ته د امام غوندې تیار یم. زما وینه کې پښتو ده، زما وینه پښتنه ده. زه په مینه ځان سېزمه، زما مینه پښتنه ده. زما خاوره د زړګي نه تر جبینه پښتنه ده. خو پښتون پکې تنګ شوی دی، پښتون پکې خفه دی. خو پښتون پکې تنګ شوی دی، پښتون پکې خفه دی. د ځوانۍ نه د پیرۍ پورې ژوندون پکې خفه دی. ماښامې په زړه سوری دی، سباوون پکې خفه دی. د لیلا د بنګړو شرنګ شته، خو مجنون پکې خفه دی. هر موسی پکې خفه دی، هر قارون پکې خفه دی. چې نادان پکې خفه دی نو بیلتون پکې خفه دی. چې امتیاز پکې خفه دی نو قانون پکې خفه دی. دغه مات ګټ نظم چې زمونږ د حق د چغې نه انکار وکړي او لاړ شي. زمونږ د حق د چغې نه انکار وکړي او لاړ شي. شپونکې لکه په ګډو اقتدار وکړي او لاړ شي. د غرونو په سرونو ځان له لار وکړي او لاړ شي. د خپل کار لیونی وي بس خپل کار وکړي او لاړ شي. د خلکو په ذهنونو کاروبار وکړي او لاړ شي. زما په زړه د تور تبر ګزار وکړي او لاړ شي. مننه. دا پیر به خامخا د ناکامۍ لمنه نیسي، چې ځان له د روښانې زندګۍ لمنه نیسي. څوک ژاړي په غاښونو د نیستۍ لمنه نیسي، څوک وګوره ښکاره د عیاشۍ لمنه نیسي. په داسې چاپېرچل کې زما وخت چېرته تېرېږي. د وخت په دې چل ول کې زما وخت چېرته تېرېږي. د سپکو په محفل کې زما وخت چېرته تېرېږي. د قید په دې ځنګل کې زما وخت چېرته تېرېږي. د دې قید اخلاص کا ازادي راته ښکاره کا. د خپل اختیار د لاندې زندګي راته ښکاره کا. د لوړو کراماتو ملنګي راته ښکاره کا. په خړو خړو خاورو کې غمي راته ښکاره کا. مننه. د لوړو کراماتو ملنګي راته ښکاره کا. په خړو خړو خاورو کې غمي راته ښکاره کا. بیا ګوره چې زه هر زنځیر ماتوم او که نه. بیا ګوره چې دا خلک راټولوم او که نه. بیا ګوره چې نظام او ګام بدلوم او که نه. تر څو به داسې خوار یم څه به کوم او که نه. تر څو به داسې خوار یم څه به کوم او که نه. ما پرېږدئ زه بچو له د ژوندون تصویر جوړومه. ما پرېږدئ زه دنیا له د پښتون تصویر جوړومه. خورو ورو سړو له د تړون تصویر جوړومه. لګیا یم په شګو د قارون تصویر جوړومه. جانان یم وطن یم چې د شپون تصویر جوړومه. امتیاز له به په زړه کې د مجنون تصویر جوړومه. دغه نظم د تش کنډر څوکیدارۍ را له زړګی پوخ کړی. په اور دې وسوځي یارۍ را له زړګی پوخ کړی. او په خپل وطن کې مې ته شپه په آرام کړې نه ده. د کاکا زوی غریبۍ را له زړګی پوخ کړی. دغه د مسافرو شو نور یو څو شعرونه را یادېږي چې د تیر ژوند د خوبونو بغاوت ته ورنږدې یم. د تیر ژوند د خوبونو بغاوت ته ورنږدې یم. ملنګ یم بادشاه خو ستا فطرت ته ورنږدې یم. مننه. د هر منزله تیر شومه د هر منزله راغلم. د هر منزله تیر شومه د هر منزله راغلم. بس یو د صراط پل دی نو جنت ته ورنږدې یم. مننه. او تصویر په تصور کې د سردار هورې وینم. تصویر په تصور کې د سردار هورې وینم. قسمت پرې مې نږدې حقیقت ته ورنږدې یم.
مننه نادان یم خو د وخت په لیونتوب باندې پوهېږم نادان یم خو د وخت په لیونتوب باندې پوهېږم یارانو مبارک مو شه قیامت ته ورنږدې یم ډېر زبردست مننه بل یو غزل چې سم سړی خور دی د تودې سینې نه زړه وباسي سم سړی خور دی د تودې سینې نه زړه وباسي خوله یې پې سوځي خو قسم دی که تې خوله وباسي د دې سړي نه لږ تپوس کوو راځه ګلابه دا سړی ما او تا د خپل کوره په څه وباسي مننه د دې سړي نه لږ تپوس کوو راځه ګلابه دا سړی ما او تا د خپل کوره په څه وباسي دا چې را روان دی د دې دنګ سوداګر بخت څنګه دی دا سوداګر په کال کې څومره پښتانه وباسي مننه دا چې را روان دی د دې دنګ سوداګر بخت څنګه دی دا سوداګر په کال کې څومره پښتانه وباسي د زورورو ښکرورو خپې به ونیسو خو د زورورو ښکرورو خپې به ونیسو خو بس دګي نورې دې زموږ جنازې نه وباسي او د زور سرمن د قیمتي و درنه ویویسته او نور تا کیسه دې مشره نور به درنه زه وباسي مننه د زور سرمن د قیمتي و درنه ویویسته نور تا کیسه دې مشره نور به درنه څه وباسي امتیازه دې نادانو تل د هغو مرسته کړې څوک چې د خوار غریب د ستونې نه چاړه وباسي بل یو غزل چې منصور شي لیونی شي غرق په یار شي نو په دار شي منصور شي لیونی شي غرق په یار شي نو په دار شي ساده ښه وي ژوندی وي چې هوښیار شي نو په دار شي صیب ستا د قام وګړی چې د کار شي نو ښکاره شي صیب ستا د قام وګړی چې د کار شي نو ښکاره شي زما د قام وګړی چې د کار شي نو په دار شي صیب ستا د قام وګړی چې د کار شي نو ښکاره شي زما د قام وګړی چې د کار شي نو په دار شي پوهېږم چې ستا د اقتدار شي نو سپېره شي پوهېږم چې زما د اقتدار شي نو په دار شي مننه پوهېږم چې ستا د اقتدار شي نو سپېره شي پوهېږم چې زما د اقتدار شي نو په دار شي امیره د ښار ښکلی چې سینګار شي په بهار شي امیره د ښار ښکلی چې سینګار شي په بهار شي امیره د چم ښکلی چې سینګار شي نو په دار شي مننه امیره د ښار ښکلی چې سینګار شي په بهار شي امیره د چم ښکلی چې سینګار شي نو په دار شي او د خدای به د مودونو ګناهګار حساب اخلي زمونږ چې یوه ورځ ګناهګار شي نو په دار شي د خدای به د مودونو ګناهګار حساب اخلي زمونږ چې یوه ورځ ګناهګار شي نو په دار شي نادانه د امتیاز په ژبه دومره مه ځورېږه د ده په شان سړی خو چې خمار شي نو په دار شي ډېره مننه د مجبورۍ شلېدلي ټال ته سړی مه ودروه وخت ته ډېر څه کوه خو سوال ته سړی مه ودروه د مجبورۍ شلېدلي ټال ته سړی مه ودروه وخت ته ډېر څه کوه خو سوال ته سړی مه ودروه د لویو لویو کردارونو نه منکر عقله د انسانیت د پیغلې شال ته سړی مه ودروه چې د غیرت نامه په وم وطن کې نه پیژني چې د غیرت نامه په وم وطن کې نه پیژني داسې جمال داسې کمال ته سړی مه ودروه ډېر ښه مننه د غربت یخه سیلۍ لږې اندامونه سیزي د غربت یخه سیلۍ لږې اندامونه سیزي په غیږ کې ځای ورکه دیوال ته سړی مه ودروه د ریاست حاکمه نور د دې وطن په خاطر د ځینو پیغلو استقبال ته سړی مه ودروه د ریاست حاکمه نور د دې وطن په خاطر د ځینو پیغلو استقبال ته سړی مه ودروه نادانه هر طرف ته ګوره هره لار کوه خو نادانه بعضې بعضې خیال ته سړی مه ودروه یو څو شعرونه د مسافرو دپاره چې زما د ژوند د خدای مه خبروه د مسافرو په شان ژوند کومه زما د ژوند د خدای مه خبروه د مسافرو په شان ژوند کومه د خپل کاله د دروازې دننه زه د سوالګرو په شان ژوند کومه د چا د غاښ لاندې به خود راځمه چې د شکرو په شان ژوند کومه مننه د چا د غاښ لاندې به خود راځمه چې د شکرو په شان ژوند کومه اولنی ژوند مې د باس په شان اوس د تنظرو په شان ژوند کومه اولنی ژوند مې د باس په شان اوس د تنظرو په شان ژوند کومه نادانه زه د خپل جانان په زړه کې د سترو کافرو په شان ژوند کومه بل یو ټوټه نظم چې د توبې نه مې وباسي د کعبې نه مې وباسي د توبې نه مې وباسي د کعبې نه مې وباسي دنیا ټوله راپسې ده د نقشې نه مې وباسي د خپل غرور د جنازې نه مې وباسي لکه لاش د مقبرې نه مې وباسي
د خپل ورور د جنازې نه مې وباسي لکه لاش د مقبرې نه مې وباسي د لمبو منځ نه مې بیایي د چینې نه مې وباسي پښتونخوا ستا د سینې نه مې وباسي ډېر ښه د خپل کور د دروازې نه مې وباسي جوړ د صبر د دایرې نه مې وباسي دغه خلک رانستون که لویه خدایه نر د دې خاورې مجنون که لویه خدایه پاڼه پاڼه د پښتون که لویه خدایه دړې وړې دا بېلتون که لویه خدایه پاڼه پاڼه د پښتون که لویه خدایه دړې وړې دا بېلتون که لویه خدایه چې یو ځای شو نو د توان ګریوان به نیسو که جانان و د جانان ګریوان به نیسو د جابره حکمران ګریوان به نیسو د یزید ګریوان به نیسو د کنعان ګریوان به نیسو چې په ګټه په څیزونو د تاوان ګریوان به نیسو داسې نه چې د یو سچه مسلمان ګریوان به نیسو چې په ګټه په څیزونو د تاوان ګریوان به نیسو داسې نه چې د یو سچه مسلمان ګریوان به نیسو چې ګریوان د غریب شلیږي نو د خان ګریوان به نیسو خاپیري به یادوو او د تورابان ګریوان به نیسو ډېره مننه چې ریباره تا خو وی چې زړګي راوړي دي هغې خو په پلو کې کشمالي راوړي دي ریباره تا خو وی چې زړګي راوړي دي هغې خو په پلو کې کشمالي راوړي دي او مجبوره ده د زړه نه خامخا به یې اخلي دانې دانې لونګ چې بنجاري راوړي دي مننه مجبوره ده د زړه نه خامخا به یې اخلي دانې دانې لونګ چې بنجاري راوړي دي او د سرو ګوتمې د کوزي که د سرو ګوتمې ښې نه دي ستا ګوتو له مې ستا په شان غمې راوړي دي مننه د سرو ګوتمې د کوزي که د سرو ګوتمې ښې نه دي ستا ګوتو له مې ستا په شان غمې راوړي دي او د ځینو میندو لیونو له کار کتلی د ځینو میندو خاپیري راوړي دي مننه د ځینو میندو لیونو له کار کتلی د ځینو میندو خاپیري راوړي دي او په مړو سترګو راوګوره دا وګوره نادانه امتیاز درله په پاڼو کې سپرلي راوړي دي ډېره مننه امتیاز وخت هم ډېر ناوخته دی شپه په پخېدو ده د پروګرام په د اخري حصه کې د سالار ټیم مینوالو ته کوم داسې مهم پیغام ورکول غواړي پیغام خو زما دغه د خپل ولس ته مخکې مې دا خبره کړې ده چې مینه قایمه کوي یو بل سره مینه وکړي نفرتونه ختم کړي تعلیم حاصل کړي عکس کینه بغض دا چې کوم زمونږ د پښتنو کې ځینې کارونه دا ختم کړي بس دا زما ټول ولس ته پیغام دی یو زما خپله یو خبره ده دا دی د ستاسو د مینوالو ته ورسیږي چې زه دلته ما د دې میډیا د ملګرو سره چې کوم پروګرامونه وکړه هغه ستاسو په سکرین په شیشه دلته ښکاري خو بعضې پروګرامونه داسې یا زما چې هغه مطلب روزانه دا نه کېږي چې د سالار صاحب د سکرین په شیشه باندې یا داسې د نورو ملګرو د دې دپاره زما خپل پیج امتیاز نادان آفیشل او زما یوټیوب چینل امتیاز نادان دا دی زما په خاطر او ستا په خاطر باندې لایکي نو زما چې کوم کلیفونه نور راځي یا هغه شاعري چې د غټو چینلونو برطرف وي نو هغه به هغو ته هغه ځای کې میلاویږي ډېره مننه ستاسو هم یو جهان مننه ملګرو څنګه چې امتیاز نادان لور دغه خبره وکړه چې بار خو د غټې چینلې لکه دلته نه راځي نو زما د طرف ما خو چېرته خپلو مینهوالو ته دا نه دي وي زما پیج لایک کې یا زما چینل سبسکرایب کړي خو د دوی لپاره ته زه یو قسمه درخواست کوم دا به ښه خبرې چې د دوی دا کومه شاعري ما واورېده یقینا چې زما خو ډېره زیاته خوښه شوه نو ښکلې خبره ده کوشش وکړئ چې سبسکرایب یې کړئ یا پیج چې کوم دوی نوم واغستو دا ولې لایک کړئ ملګرو دا د سالار ټي وي نننۍ مرکه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت دلویل را پامان